بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نن زه تاسو سره په داسې یو ځناور باندې خبره کول غواړم چې هغې ته هم ځناور وایي او مرغۍ ورته هم وایي. په اردو کې ورته چمګاډر وایي او په پښتو کې ورته توپ هم وایي او خاپیرک هم وایي. نو موږ به دا د خاپیرک نوم استعمال کړو. اوس خاپیرک څه شی دی او خاپیرک څه خصوصیات دي؟ چې د شام نه یو سړی راغی او حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه یې تپوس وکړ چې خاپیرک څه شی دی؟ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته ویلي کله چې آدم علیه السلام د جنت نه یې راویسته او دې دنیا ته یې راولېږه د ګناه په وجه سره، نو دا چمګاډر هم دلته راورسېده چې کله آدم علیه السلام دنیا کې د الله تعالی نه ماپینې غوښتلې او ذکر اذکار به یې کو، نو وی دې خاپیرک په هم د الله نه د آدم علیه السلام د ماپینو دعا غوښتله. او بله دا خبره هم کېږي چې دا د عیسی علیه السلام یو معجزه ده او دا هغه په خپله معجزه پیدا کړی. بیا دا خاپیرک بیت المقدس کې آباد شو او هلته به یې طواف کولو. بیا د هغې نه کورونو ته منتقل شو او انسانانو سره به اوسېده او په آخره کې دې خاپیرک په ویران کورونو کې اوسېدل شروع کړل. اصل کې خاپیرک وزرې نشته، چونکې د ده یو جلی وي او دی په هغې باندې الوزي. د ده په لاسونو کې هم پنجې دي او په خپو کې هم پنجې دي. د ده غاښونه دي او د ده د غوږونو دا پوسکی هم شته او دی بچي پیدا کوي، انډې نه راوړي او دی بچو له پی ورکوي. دا یو داسې معجزه ده د الله د طرف نه چې دی بچو له پی ورکوي. دی چې په ونو کې کیني نو رازوړن دی، لکه رازوړن دی په ونه کې د مرغۍ غوندې نه کیني او دی الټه رازوړن دی. نن سبا دور کې دی په کورونو کې نه اوسېږي او په ځنګلاتو کې وي او په ویرانو علاقو کې وي. غرض دا چې خلک خراب شو، هر طرف ته وسلې راووتې، ډزې کېږي. د دې وجې نه دی لاړه او په ویرانو کې آباد شو. خو دا یو ډېر بختور مرغۍ ده. نور مرغان ځناور خاندي نه او دی خاندي. واقعي خبره ده دې کې هم د الله ډېر غټ راز وي او نه دا په ځمکه ګرځېدی شي او نه دی د ورځې الوزي. دی د شپې خوشحالی د شپې ګرځي. ساینسدانانو په دې هم یو سرچ کړی دی او هغې د ده کوپړی راغستې ده او چې هغه کوپړی کتلې ده. تاسو په دې ویډیو کې دا کوپړی نه، دا کوپړی بالکل د انسان په شان ده. نو ساینسدانان وایي چې د ده د کوپړی نه دا پته لګي چې د انسانانو سره مشابهت لري. نو دا د الله یو معجزه ده. الله تعالی موږ ته یو معجزه ښیي چې داسې مرغۍ پیدا کړې او هغه بچي راوړي، انډې نه راوړي. او بله دا چې بچو له پی ورکوي، دا د الله طرف نه موږ ته یو معجزه ده. لکه زما یاد شي تقریبا 30 سال مخکې دا په هر کور کې اوسېده. دومره ډېر به و چې دی به هره کمره کې. نن سبا نشته. دا وجه دا ده چې یو خو خلک هم خراب شو او هر طرف ډزې کېږي، نو ډېر د برکت شی نه لاړل، په ویرانو کې اوسېدل شروع کړل. نو غرض دا دی چې آخره زمانه ده، حالات خرابېږي او هر یو برکتي شی زموږ نه لرې کېږي. نو ناظرین، الله دې په موږ خپل رحم وکړي. نو دا مې د دې خاپیرک باره کې تاسو له یو معلومات درکول. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب هم کړئ او بیل آیکن هم ووهئ. نو مزید معلوماتي ویډیو به انشاءالله زه ستاسو مخکې پیش کوم. نو را روان ویډیو پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.